سلامونه او نیکی هیله دوستانو، څنګه یې؟ خدای دې وکړي روغ او جوړ یاست. تر پرونه پورې مونږ کمونستان وو، مونږ خلقیان وو، مونږ پرچمیان وو، مونږ مرتدیان وو، ملحدیان وو، او نن د ګلبدین صاحب زوی، د جهادي رهبر زوی، د حکمتیار حضرت حکمتیار حفیظ الله انجینر حکمتیار او څه شمشتو زوی نن تاسو وګورئ چې کونه یې لوسه کړې ده. په دوبۍ کې دا، قطر کې دا، چیرته دا زه کار نه لرم او خپل شخصي ژوند د زه کار نه لرم، خو شمشتو کې ما وخت تېر کړی. شمشتو کې به داسې خولۍ په سر نه وه، جومات ته به روان وې، وایي خولۍ دې ولې نسته، او ګیره به داسې ورخیله، په بازار کې به یې ګیر کړې. یوه ډاټسن دوی سره وه، هغه خدا د کومو کالو وه، خو یوه ډاټسن دوی سره وه، دلته به انضباطان پکې ناست ول، چې ګیر به یې کړلې، دلته راسه خولۍ دې ولې نسته، ګیره دې ولې کمه کړې. یوه ورځ زه ګیر کړم شمشتو کې، ما ته وایي ته د چا زوی یې؟ مل د پلاني زوی یم. وایي ګیره دې ولې رخیلې ده، کمونیست دی، کافر یې، ملحد یې، دا یې هغه شروع کړي دي. قومندان صاحب او مامور صاحب سارګل د خدای پاک وبخي، خدای دې د جنتونو سردار کړي ټول شهیدانو سره. هغه ورته ویلې وایي دا هلک زه پېژنم او دې فامیل زه پېژنم، دغه پرېږدي، وایي دغه چټي راوستی، دا ګیرې کمه کړې خو خیر ده پرېږدي، دغه فامیل زه پېژنم. او نن تاسو د حکمتیار زوی وګورئ کومې نخرې کړي، کونه یې لوسه کړې، کونه سر خو مې سې لوسو خیر ده، ګیره به مې سې ورخیله وه خیر ده، خو تا خو نن کونه لوسه کړې. او د حکمتیار زو، او د جهادي زو، پلار خو دې چغې وهلې چې په افغانستان کې په کابل کې چې د څوک سر یا ګیره کموي هغه کافران دي، کمونستان دي، خلقیان دي، پرچمیان دي، دیموکرات نه منم. او نن دې په خپله لکه جړاګانو غوندې پلاستیک داسې نیولی ده، خلته او پتلون ته دې ګوره، بورډ ته دې ګوره، ټي شرټ ته دې ګوره او موبایل ته دې ګوره. الله دې تاسو تباه و برباد کړي. افغانستان تاسو وران که، د جهاد په نوم وران که، او نن تاسو نخرې وګوره، کونې م لوسې کړي دي. پلار نخرو ته دې ګوره، د زوی نخرو ته ګوره. الله دې تاسو تباه و برباد کړي. دا افغانان هم په څه حال کړل. افغانان وغولېږئ، نور هم وغولېږئ، بې غیرتو بې ناموسو وغولېږئ چې د جهادیانو په لار ورځئ. دغه د حزبیانو کارنامې دي. بدپدر دې ته هر حزبي لعنت سي چې د حکمتیار ملاتړ کوي، د جهادیانو ملاتړ کوي. ښه وخت، خدای په امان، جار موسمه.